إنك أنت التواب الرحيم. د چارو ادارې رئیس اطلاعات او فرهنګ وزیر او ګڼو لوړپوړو چارواکو میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ ته په سفر د یو جامع مسجد د بنسټ ډبره کېښوده. په همدې موخه جوړې شوې غونډې ته چارواکو وویل اوس د ورانیو نه بلکې د آبادۍ خبرې کیږي. اوس یو مثبت رقابت ته سالم رقابت ته دلته چې دا اوس ورانۍ خبرې نه د هر چا کرکه کیږي. دلته اوس د هر چا امید او تمنا دا ده چې یو ترقي رامنځته شي او الحمدلله موږ چې خبرونه اورو هر ورځ هغه په لسګونو خبرونه هر یو د خوښۍ ده چې هغه د ترقۍ ده د ښېرازۍ ده د آبادۍ ده په مادي لحاظ باندې او دغه رنګ په معنوي لحاظ باندې. کله چې اراده او اخلاص وي او د خلکو سره خواخوږۍ خبره وي خصوصا په دغسې مجالسو کې چې کوم شي دپاره منعقد سوي چې د مسجد جوړول دي دا مسجد یقینا په دغه ساحه کې موږ ته معلومیږي دا یو مرکزي ساحه ده ډېرو ته ضرورت و. موږ له خپل طرفه اشکال مسؤلینو انشاءالله خبر وکوله څومره زموږ همکاري وس کېږي په داسې مساجدو جوړولو کې بل چاته معرفي کېدل وي زموږ خپله شخصا پکې وس وسي د دې په خاطر چې حدیث موږ یادونه وکړه نو اجر و ثواب نه انشاءالله خالي نه وي موږ پکې همکار یو. په غونډه کې د میدان وردګ والي ملا خیر الله خیرخوا وویل د مسجد رغول د سیمې د اوسیدونکو لپاره د آبادۍ ډیوه ده او د راتلونکو نسلونو لپاره یې په معنوي ډول د ارزښت وړ یاد کړ. تاسو یو مسجد جوړوئ خو دا ستاسې د تعلیمي رڼا ستاسې د قوت سبب ستاسې د اتحاد سبب ستاسې د ترقۍ سبب هم به د دغه ځای دغه ډیوه بلیږي او د دې نه به شروع کېږي. دغه مسجد چې د نرخ ولسوالۍ په دادل دره کې د ولسونو له لوري رغول کېږي 10 میلیونه افغانۍ لګښت ورباندې راځي. د دوه پوړونو په درلودلو سره به د 1400 لمونځ کوونکو د ځایولو وړتیا ولري. موړی مسجد چې ده 13 په 15 کې آباد لري چې انشاءالله په 2 منزلو کې به 10 میلیونه مصرف راځي پې او په یو وخت به د 1400 لمونځ کوونکو ګنجایش ولري. د اسلامي امارت مسؤلینو د سیمې اوسیدونکو ته د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ او دوی وهڅول چې د خپل نظام سره په ګډه د هیواد آبادولو کې ونډه واخلي.